قوماندان صاحب توران جنرال کوتان دی. ډګروال کوپوز اړیکه مو وسلوم. کوپوز څه دی وکړل؟ ډاله دې راوګرځوله. راګرځوي قوماندان صاحب. له غرمې نه وروسته به دلته راورسېږي. د سردار په اړه کوم خبر شته او که نه؟ دومره پوهېږو چې ژوندی دی. یوازې هم دومره پوهېږو. سمه ده، ماته بیا خبر راکړه. امر هم پر ځای کېږي. دوی دلته څه کوي ها؟ نه پوهېږم قوماندان صاحب. تاسې دلته څه کوئ تورانه؟ امر وشو چې تاسې بدرګه کم قوماندان صاحب. بدرګه کې دا څه معنا لري؟ ایهانا دلته څه راباندې؟ ما ته امر وشو چې تاسې بیرته قرارګاه ته ستانه کم. قرارګاه ته؟ ته څه وایې ها؟ همداسې امر شوی. تورانه له خولې نه دی چې څه وځي، غوږونه دې اوري؟ قوماندان صاحب ما ته امر وشو. ملګرو دوام ورکوو. قوماندان صاحب مجبوریږم تاسې ونیسم. داسې ده، و به ګورو چې څه کېږي. تورانه لاس دې لرې کړه. تورانه لاس دې لرې کړه، د عسکرو څنګ ته لاړ شه چې جنګ رامنځته نه شي. قوماندان صاحب هیله کوم. ته زما د عملیاتو مسؤلیت نه لرې. د خپلو عسکرو څنګ ته لاړ شه. همدغه اوس. قوماندان صاحب تاسې ته درناوی لرم، څه چې کوئ هغې ته هم، او قسم کوم که ستاسې پر ځای وای ما هم دا کار کوو. خو موږ په خپل سر څه نه کوو. موږ ته چې کوم امر کېږي هغه پر ځای کوو. هیله کوم ما درک کوي. هیله کوم. قوماندان صاحب، قوماندان صاحب، قوماندان صاحب، په یوه شېبه دوام نه ورکوو. دا پرېکړه زه کوم لومړی بریدمنه. قوماندان صاحب تاسې غواړئ څه وکړو؟ دوی ته امر شوی موږ دلته دوی سره جنګ وکړو که څنګه؟ ترک عسکر یو بل ته هېڅکله هم وسله نشي نیولی، داسې نشو کولی. لو دوی سره جنګ نشو کولی. په دې خبرو مه خفه کېږئ. کوم امر چې درته شوی هغه په ځای کړه. ژوندی اوسئ. افسره هغه ونیسه. قوماندان صاحب تورن سردار پیدا کړئ. که نن ونه شو نو سبا ته یې پیدا کړئ.
لاس مو وینې دی قومندان صاحب. سردار مو نشو ژغورلی. ژغوري قومندان صاحب ژغوري. زه له داسې بیرته ګرځېدلو نه کرکه کوم. پوهېږم قومندان صاحب پوهېږم. یوه چورلکه راغله بیا کېناستله ډله یې پورته کړه کمانډویان وګرځېدل. ډله بیرته لاړه همداسې ده. هو لاړه. یعنې څه به وشي موږ په دې اړه هغوی څومره جدي وګڼه څومره چمتووالی مو ونیو او هغوی لاړل. زه لاړ شه. څه کوې؟ هیڅ همداسې ناست دی. رای ولئ. ستا هغه جګړن د اور غونډه دی خو یو ډارېدونکی اور دی. لومړی نږدې کېږي بیا بیرته لرې کېږي نږدې کېږي لرې کېږي. خپل امرندې وپېژنه. جګړن ډګرمن ډګروال برید جنرال تورن جنرال ډګر جنرال وپېژنه. څوک چې ستا په کیسه کې نه دي هغوی ټول وپېژنه هلکه. مردانه دا د ځای بدلوو. دا له دې ځای بل کام ته بوځه. له ده سره موږ ډېر کار لرو ډېر. ډګروال صاحب دننه دی. تاسې ته پته مه دی. اظهارات دې غواړم جګړنه. لیکم یې ډګروال صاحب په لنډه توګه یې لیکم. ته غواړې څه وکړې؟ قومندان صاحب. قومندان صاحب هو زه ستا قومندان یم. د دفاع وزیر په ګډون زه هم لږ تر لږه 5-6 قومندانان لرم. هر څوک یې لري. الیاس هم لري. ان یو عادي ساتونکی. هر څوک قومندان لري او ته هم د خپلو عسکرو قومندان یې. په خپل سر څنګه هغوی اور کې غورځوې؟ ما هیڅوک په اور کې نه دي غورځولي. لاړم چې له اور نه خپل کس وژغورم. داسې ده. دا کار دې څنګه کوه؟ سردار موږ ته ډېر نږدې و او کولی مو شو چې هغه وژغورو قومندان صاحب. ژغورلی مو نه شو. هغه لومه وه لومه په ښکاره ډول لومه. او تا جګړن خانه خپل کسان دې واخیستل اړیکه دې پرې کړه او د مرګ خولې ته دې ځان وغورځوه. ډګروال صاحب ما سردار له هغه ځای نه ژغورلی شو. د سردار لپاره لاړې؟ پوه نه شوم ډګروال صاحب. واضح پوښتنه مې درنه وکړه. هلته د سردار لپاره لاړې؟ دا چې غواړئ څه ووایئ نه پوهېږم ډګروال صاحب. جګړن خان بوزوکا مونږ عسکر
په عسکرۍ کې خپلو شخصي مسایلو ته هیڅ کله لومړیتوب نه ورکوو او نه یې هم باید ورکو. ډګروال صاحب دا څه معنا لري؟ په 1995 کال کې په سیمه کې د اوبو یو بند جوړولو لپاره کار کېده. هلته د ترهګرو ډلې عامه وژنه وکړه. د ډلې مشر څوک و؟ هغه وخت د ترهګرو د ډلې مشر ذوالفقار کسکین یا هم اوسنی تپکوز و. هغه ورځ نهه کارکوونکي ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې یو هم بلدوزر چلوونکی حسن بوزوک و. 6 کسان ژوندي پاتې شول. 3 سخت ټپیان وو. یو 6 کلن ماشوم پاتې شو. د حسن بوزوک زوی کان بوزوک. هلته د سردار لپاره لاړې یا که د خپل شخصي حساب لپاره یا هلته د پلار د غچ اخیستلو لپاره دی. د قومندان په توګه باید په دې پوه شم. زه باید په دې پوه شم. د اتلانو ډله به د تورن سردار د ژغورلو لپاره یو عملیات پلان کړي. البته چې هغه هلته نه پرېږدو، خو د ډلې مشري به ته نه کوې جګړانه. نور څه شته؟ هو هغه پاسته او رزیل انسان حسن بوزوک یې وواژه. هغه هم د هغه د زوی په مخ کې او هماغه ماشوم نن د خپل ورور د خپل ملګري غږ په مخابره کې واورېده. غږ دې مه پورته کوه جګړانه. زه د هغه د ژغورلو لپاره هلته لاړم. جګړانه حد دې وپېژنه. که ستاسې خبره داسې وینو، کوم کاغذ چې مې رااخیستی هغه کې مې استعفا لیکم. تاسې ته یې درکوم. هر څه چې کوې وکړه. ګوره وروره، مونږ ته تر ټولو سخت کار دریشي بدلول دي. رښتیا وایي اوس به بیا دریشي بدلوو. موږ اوس کور ته ځو. نو څه وکړو؟ زه نه غواړم کور ته لاړ شم، پاککاري به وکړم. البته چې نه غواړې، ځکه چې ته بې سلیقه یې. ته یو مردار خور انسان یې غالبه. ته مردار خور یې. دې خبرو ته دې وګوره، ستا مردار خوري فقط ماته معلومه نه ده. قومندان صاحب ته ښه یې؟ ښه یم ښه یم. قومندان صاحب د روحي ورور خواته ځې؟ نه پوهېږم امرا. سیگرت دشمن بشریت است که دستگاه‌های اعصاب مرکزی، تنفسی، قلبی و عروقی و هاضمه شما و اطرافیانتان را به شدت متأثر ساخته و باعث مرگ زودرس و ناگهانی می‌گردد. څه وشول؟ لکه چې ډګروال صاحب سره یې جنجال کړی. کان قومندان له ډګروال صاحب نه دومره نه خفه کیږي. کومه بله خبره ده؟ خیر کې خدایا. په هر حال په اوبه شو. هله وروره جامې دې بدلې که. ځو. مورې ټوله ویې کان ویده شوی. هی الله، هغه هیڅ مو نه خوړل. نن شپه بیا وږی ویده شو. دلته یې راوړه لورې. مورې ها ورور مې تا ته څه ونه ویل؟ ډېر خفه و. نه لورې، خپله دې ولیده. جامې یې بدلې کړې، خپلې کوټې ته لاړه. هی الله،
دومره چمتووالی مو نیولی و هرومرو څه خبره ده ما هیڅکله هم هغه داسې خفه نه و لیدلی لورې تر دې دمې مې ډېرې سختې شپې او ورځې تېرې کړې دي که د هغه خوښوي هیڅکله مسکري نه خوشي کوي سمه ده شان او شوکت لري خو نه پوهېږم چې په دې شرایطو کې به څنګه مخته لاړ شي کېدای شي چې د پرېښودلو وخت یې راغلی دی ای زما ګرانه زوی جانه ته اوس راویښ شوې هغه هم نه راوړه نه نه مورې نه خورم ته زموږ په خبرو راویښ شوې وروره نه همدومره خوب ته مې اړتیا وه که نه تا مخکې څه وویل یعنې کېدای شي اوس د دې وخت راغلی وي چې زه عسکري پرېږدم او په بل مسلک کې کار کولی شم که نه لکه په کار کې دکانداري کولی شم سوداګري هم شته زه سوداګري هم کولی شم زه لږ څه تجربه پکې لرم مثلا د یو څه شي سوداګري به کوم که نه څه خبره ده زویه څه وشول نن مې خپل یو ملګری په خپلو لاسونو خاورو ته وسپاره مورې کوژدنې یې تابوت پسې منډې وهلې وروسته په خبرونو کې یاد شو نور نو لاړه خبره خلاصه شوه بل ملګری مې سخت حالت کې دی یوازې یو څو کیلومتره زما نه لرې وه مخابرې کې مې د هغه غږ واورېد ما هغه ژغورلی شو کابلی مې شو چې پرې نږدم د بوراک غوندې شي خپل ورور مې هغه ځای نه ژغورلی شو خو مې نه شو کړی ومې نه شو کړی ونه شو ته د کوم ملګری یادوي زوی جانه سردار مورې سردار ژوندی دی خیر کې خدایه ما خپل ورور له هغه ځای نه ونه شو ژغورلی بریالی نه شوم کېدای شي اوس د دې وخت راغلی وي چې زه هر څه پرېږدم مورې سهار په خیر زویا ستا دې په خیر وي اوه څنګه یې پلاره وایم څنګه یې پلاره ښه یې ها ښه یم باید ښه اوسې وګوره تسبیح دې لاس کې واخله ها تلویزیون هم شته خو په یوازې ځان چېرته مه ځه سمه ده مونږ اندېښمن کېږو خفه کېږو سمه ده ها سمه ده پاتې دې بایرمه پاڅېدم سهار په خیر ستا دې په خیر وي ته ښه یې نه پوهېږم خدیجې ټوله شپه مې تورن بوراک په خوب کې لیدلی نه پوهېږې چې زه څومره نارامه وم پوهېږم بایرمه
ومې لیدل چې په خوب کې د غاښونه چیچل او خبرې دې کولې. ان ته یو ځل پاڅې د تخته کلک ونیوه، هېڅ نه خوشي کوه. بایرامه، تاسې باید هغوی خوشحاله کړئ. تاسې باید ان د هغوی روح خوشحاله کړئ. سمه ده؟ زه ډېره وږې شوې یم، باید سبا نری تیار کړو. خدیجه اوس مې هم باور نه راځي چې ما دنده پیل کړې وي، لکه چې خوب وینم. کله چې سهار پاڅېدم خپله درشي مې ولیدله، وی مې ویل چې بایرامه راحته اوسه، والله دا خوب موب نه دی، په رښتیا دې دنده پیل کړې. ډېر شکر دی، ډېر شکر دی. ما درته څه ویلي وو چې هره تیارې پسې رڼا وي، ودې لیدل هر څه سمیږي. رښتیا وایي خدیجه، همدارنګه پلار دې هم تلویزیون ته ارامه ناست دی. رښتیا وایې؟ هو، خو خدای دې له نظر نه وساتي. ښه دی چې ارامه دی. ته هغه کوي څه بایرامه، زه همدا تیاروم راوړم یې. ته صبر وکړه، زه یې ګورم. مهربانی وکړئ. دارو دې شه، ما ته د کور کرایه نه راکوي او ځان ته د هګۍ پخوي. ماشاءالله، هر څه چې وایي حق دې دی. خپله دنده مې پیل کړه، یو څو ورځې وروسته. یو څو ورځې نشته، هر څه چې پیلوي پیلې کا. څه غالي وروره ها، 2 میاشتې کېږي کرایه دې نه ده راکړې. زه مې پیسې غواړم. ومې ویل چې درکوو یې. له کور نه مې ووځه. ښه سمه ده، خو یو څو ورځې وخت راکړه، وځم. سبا ته چې راغلم که دا کور تش نه و، بیا حسابي کوو. لاس لرې کا دوکه بازه، لاس لرې کا. ته بیا ځان ته غیرتي هم وایې ها. لاس دې لرې کا، وایم لرې کا که نه. بایرامه پام کوه، بایرامه ته لرې شه. بایرامه قربان دې شم. بایرامه دا ته څه کوې؟ ارامه اوسه، دا ته څه کوې؟ ارامه اوسه. ورک شه، زه به در سره ګورم. بایرامه هیله کوم، ورک شه، حسابي کوم. لرې شه خدیجه، خوشې مې کا. وروره ژوندی اوسې، ډېر په راحته یې راغلم. موږ د خدمت کې یو مېرمنې. خدای پامان. په مخه دې ښه. څه وشول؟ که نه غواړې چې لاړه شې چې بېرته دې کور ته بوځم. د هغه حالت به څنګه وي؟ د چا حالت؟ د هغه د سردار، د تورن سردار. فکر کوم ډېر ښه نه دی. دا پوښتنه دې څنګه ذهن کې پیدا شوه؟ هیڅ، په هر حال په ما ناوخته کېږي وروره. خدای پامان. په مخه دې ښه. بله. قومندان صاحب مراد یم. اورم مراده، ووایه. قومندان صاحب په حوزه کې یم. د څه شي حوزه؟ څه شوي؟ بایرام رور له یو کس سره جنګ کړی، هغه کس ورنه شکایت کړی. تاسې په کومه حوزه کې یئ؟ سمه ده، زه درځم. عامر صاحب، بایرامه کینه. بایرامه څه شوي دي؟ تاسې څوک یې وروره؟ جګړن خان بوزوک. عامر صاحب څه شوي؟ اوس هم وایي چې څه شوي؟ تاسې د کس حالات نه ګورئ؟ زه شکایت لرم عامر صاحب، ولې په تمه یې؟ غلی شه، غلی شه. بایرامه پیدا مې کړل، وروره دلته دي. عامر صاحب، قومندان صاحب، احترامات. داسې خو نه کېږي، زه شکایت لرم. دوی په ما فشار راوړی. سمه ده وروره، اظهارات دې اخلو نو. څه ته چې اړتیاوي کوي ته هم لږ صبر ولره. عامر صاحب ګوره، ښکاره ده چې دلته کومه غلط فهمي شوې ده، ځکه چې دویم بریدمن بایرام داسې سړی نه دی. بایرام وروره، د دې سړي له پاسنه دې کوفته جوړه کړې. امرا ته هم غلی شه وروره. شکایت لرم. سمه ده، سمه ده وروره، ارامه اوسئ. بایرامه ته هم ارامه اوسه، صبر وکئ.
صبر وکړئ. ګورئ امر صاحب، ښاغلیه، د دې مسئلې د حل لپاره هر څه ته چې اړتیا وي ترسره کوو یې. بایرام هم د دې کار لپاره ډېر خواشینی دی، همداسې نه ده؟ البته موږ د دې ورور درملنې لپاره هر څه ته چې اړتیا وي ترسره کوو یې. ښاغلیه، دا ورور پښیمانه دی، همدارنګه وایي چې درملنه دې هم کوو. ته څه وایي؟ بخښنه غواړم قومندان صاحب، ته مله ما سره په عذاب شوې. داسې خبرې مه کوه وروره. هغه په حقه و، کرایه مې ورته نه ده ورکړې، خو دا چې سپکاوی یې وکړه ما هم ونه شو زغملی. ډېر ښه دې وکړه. ځینې وخت وایم یوازې زه له ستونزو سره مخ کېږم، خو ذهن ته مې نور څه راځي. توران بوراک مې ذهن ته راځي، نور ملګري مې یادېږي. سردار راځي که نه؟ په 2014 کال کې چې شهید شو حسین بایره راځي، د ډلې بل غړی سواد زیبک راځي، محسن راځي، تمر راځي، سارکان راځي، یوسف اکشان، امرا کودو، طوفان دینزلی، دوی ټول مې ذهن ته راځي قومندان صاحب، او زړه مې خفه کېږي. په هر حال قومندان صاحب راځه چې یو څه وڅکو. ماښام ته روحي ورور سره ځو، راځې که نه؟ څنګه به نه راځم، حسین هم د کور لانجې نه ختمېږي. ماښام ته سره وینو، خدای پامان. دویم بریدمنه، امر وکړئ قومندان صاحب. اوس څه کوې؟ څه وکړم قومندان صاحب، اوس نو بل کور لټوو، بله چاره نشته. په خیر دې ژوندی اوسې. کلی راکه هلکه. د څه شي کلی؟ کلی ما سره نشته. کلی له تا سره ده. وویل که نه له ما سره نشته. توبه توبه. یوه کلی خو ته ځان سره ساته که نه، بیا د باندې پاتې شو. آفرین غالبه. ګوره ما درته وویل راځه چې په هغه بل کور کې ووسو. موږ په دې لوی کور کې څه وکړو چې واوسېږو؟ ها دا لاندې ځایونه مینه وګوره، ځینې وخت کلي دلته وي. سمه ده. توبه خدایه، اوس به مو هلته خوندوره ډوډۍ م خوړلې وه وروره. ته امرا وروره دلته نشته. دروازه خلاصه ده. ها کلوپه کړې ده نه وه؟ نه پوهېږم، اوس به پوه شو. ته څوک یې؟ ته وروره ما خونولی که نه؟ ته لومړی زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه که نه؟ وروره قربان مو شم، وسلې مو ښکته کړئ. ممه لیونی کوه، ته دا ووایه چې څوک یې. زر کوه. هر څه ښکاره دي. اوف مورجانې، زه د مارکیټ ته سودا اخیستلو پسې راوغوښتلم. دا چې زر دې راوغوښتلم پوه نه شوم څه خبره ده. ولې کېدای شي ما غوښتي وي چې له زوی سره مې په بازار کې وګرځم، یا مې غوښتي وي چې ما په خپل موټر کې بوسي، یعنې نشي کېدلی. دا مهمه نه ده. البته چې مهمه خبره ده، خو ګوره د شرمین مېرمنې ستا په عمر یو زوی دی، دندم لري زوی جانه، خو له خپلې مور سره ډېر ګرځي. د آفرین هم همداسې. خو زمونږ کان به څوک پیدا کي؟
هر څوک غواړي له خپل زوی سره وګرځي زه یې نشم غوښتلی غوښتلی شې مورجانې البته چې رښتیا ته غوښتی شې چیرته وې خپل موبایل ته دې ولې ځواب نه راکوو موټر ته پورته شه درته یې وایم ای په حوزه کې وم مورې خیر کې خدایه بیا څه شوي مه وارخطا کېږه څه نه دي شوي مورې زموږ بایرام د کور له څښتن سره جنګ کړی و ولې د کور څښتن غواړي چې هغه له کور نه وباسي کرایه یې نه ده ورکړې بیا یې ورسره جنګ هم کړی دی هغوی به اوس څه کوي زوی جانه څه به کوي نو یو بل کور به پیدا کوي کډه به کوي ښه څه مورې درته مې وویل افسوس دې وي کنه ځینې وخت بیخي بل ډول کېږي زوی جانه توبه د هغه سړي پزه بایرام ماته کړې ده خو اوس ګناهګار زه شوم ها تا به ورته ویلي و چې زموږ د کور لاندې پورته شته هلته راشئ لاندې پور هو والله ته رښتیا وایې نو همداسې ده تا د هغه هلک نوم څه وویل بایرام ته اوس ماته د هغه د مېرمنې د موبایل شمېره پیدا کړه زه ورسره یو ځل خپله خبرې کوم سمه ده مورې که نه پرون شپه دې چې څه وویل د غوسې نه دې وویل داسې کوم څه خو به نه وي زوی جانه نه مورې داسې نه ده ته له خپل مسلک سره ډېره مینه لرې که زما خوښوي وایم چې دا مسلک دې پرېږده زما او د خور زړه به دې هره شیبه نه ځورېږي چې ستا د مرګ خبر وانورو خو پرته له هغه یونیفورم نه ژوند نشي کولی که څنګه که نه یعنې کېدای شي له قمندان یا له ملګرو سره دې جنګ کړی وي نه پوهېږم کېدای شي په غوسه شوی اوسي یا هم کېدای شي ستړی شوی اوسي یعنې که نه موټر دې ولې ودروه کانا 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 زوی جانا زویه څه وشول کانا زویه څه وشول ورپسې مه ګرځه مورې د تل غوندې ځینې ستونزې دي مه ګرځه زویه څه خبره ده ووایه په زړه کې د خبره مه ساته قربان دې شم راځه دلته کښېنه ما هغه ولیده څوک دې ولیده شانتیا کې مې چې کوم سړی لیدلی و هغه مې بیا ولیده مورې ما د خپل پلار قاتل ولیده د چا په لاس کې چې سردار دی هغه مې ولیده زما نه وتښتېده او هیڅ کار مې ونه شو کړی زوی جانه ته څومره لوی زړه لرې چې دا خبره دې په زړه کې ساتلې وه ته څنګه زړه لرې زه نه پوهېږم څه ووایم نور مې عقل کار نه کوي یوازې دا غواړم چې په تا څه ونه شي قربان دې شم زوی جانه کوم لیونتوب ونه کړي زما خبره دې واورېده یل دې سمه وایه چې هغه خپل درسونه خلاص کړي ته هم تیر وخت هیر که د راتلونکي په اړه دې فکر وکړه که نه پوه شوې زوی جانه خدای دې نه راښایي که په تا څه وشي زه یې نشم زغملی واده اورېدل نه شم زغملی دویم بریدمن بایرام په غوسه شوی د کور څښتن یې نیولی ښه یې وهلی او پوزه یې پرې ماته کړې دا خو بیخي عادي خبره ده هغه تل همداسې کوي همدومره بسه نه کوي وروسته نور ملګري مو هم راځي چای لږ ډېر راوړه دویم بریدمن بایرام هم راغی ماښام په خیر ملګرو په خیر راغلی په خیر راغلی په خیر راغلی څنګه یې وروره ښه یم بایرامه کښېنه تاسې ته دې دار وشي مننه ژوندی اوسئ ښه جګړن خان چیرته دی نه راځي هغه راځي خو له هغو نورو نه خبر نشته که هغوی یو ځلم په وخت راغلل نو قسم کوم چې ډېر به حیران شم چیرته به بوخت وي هرومرو بیا به یې د چا شا نیولې وي تاسې څه ته ګورئ وروره چای نه څښئ سلچوکه زر کوه ته نوی راغلی وروره
هو البته د تل په څیر زه باید پیالې ډکې کړم ته هغوی ته زنګ ووهه چې پوه شو چېرته دي روحي وروره یوه پیاله چای هم راوړه بایرامه ستا د لاس چای پسې ډېر خفه شوي وو تورانه که اوس په روم کې وای په تاسو به مې خوندور چای څښلی و زه تاسې یوه ورځ هلته بیایم که رښتیا ووایم ډېر خوند کوي خو مالګه ډېره ده خانه که ما پکې مرچک اچولی وای بیا به دې خوند لیدلی و خو دا مرچک نه خوري نه یې خورم وروره ته هم په هر شي کې ترخه مرچک ما اچو سمه ده همداسې ښه دي وخوره درته زحمت کېږي دا پیاله ډکولی شي البته وروره حالات خراب دی خلک اقتصادي ستونزې لري هلکه والله همداسې ده پخوا ژوندی اوسئ پخوا چېرته چې موږ کار کاوه که نقدي پیسې به نه وې لږ تر لږه قیمته شیان به وه ګاڼې وې سره زر وې او څه شی به وه اوس په ټوله کورونه کې چینایي مالونه دي هغه دومره پیسې نه کوم له کار کولو نه دی مطلب یعنې وایي چې غلا مو کوله موږ ورته غلا نه وایو کار ورته وایو خو تر اوسه مې ستاسې غوندې سپېره کور نه ولیدلی په کور کې مو د سر ماتولو لپاره تیږه هم نشته یعنې بخښنه غواړو وروره موږ ډېر کور ته نه راځو یعنې پرېږدیا هم بخښنه غواړو اړتیا نه لرو خو وروره یوه خبره وکړم د خدای لپاره دا کور پاک کړئ وروره ستاسې دا کور څومره مردار دی تاسې څنګه دلته ژوند کوئ ملګرو څنګه هو رښتیا وایي وروره همدارنګه تاسې څه کار کوئ موږ له وسله والې ډلې سره یو په دې پوهېږم چې وسله والو ډلو سره یې له کومې ډلې سره یې ها موږ عسکري وروره څه موږ ناوخته کړه وروره د سلچوک زنګ دی موږ د روحي څنګ ته تلو هله وروره راپاڅېږه ناوخته مو کړه بایرام ورور به زموږ چاره وکړي دا واخلئ دا دې له ګلدانۍ نه واخیسته هو همالته وه زر کوه وروره زر کوه دا څه حال دی هله بیړه وکړه ناوخته شوه توبه خدایه زر کوه راځه هله زر کوه وروره ځان ته دې پام کوه د خدای پامان وروره بل وخت بیا راشه سمه ده خو کله چې په کور کې وو راځه اندېښنه مه کوه آفرین مونږ ولې هغه پولیس ته په لاس ورنکړه ولې مو ورنکړه پوهېږې وروره موږ د بوراک لپاره لږه حلوا هم خیرات نه کړه یوه سوره مو تلاوت نه کړه یعنې هېڅ مو ونه کړل ته خو پوهېږې که نور هېڅ هم نه وي د هغه د روح لپاره داسې یوه نیکي وشي ومې غوښتل یو څه وشي یعنې نه پوهېږم وروره مثلا هغه سړی لږ تر لږه شپه خو به ازاد وي که ماشوم ولري څنګ ته به یې ورشي کېدای شي لږ درس واخلي نه پوهېږم همداسې مې فکر وکړه همداسې مې وکړه رښتیا وایې وروره او هغه ښه مرکهیي سړی و غالبه درته یو څه ووایم ځینې وخت داسې یعنې لږ زره ستا عقل دې کار کوي رښتیا وایې وروره زر کوه یوه ټکسي به پیدا کړو که نه بایرام رو به په موږ ډېر غوسه شي زر کوه بیا هم دا پلان ماته ډېر ګوښونکی ښکاري کوپوزه هغوی تورن سردار هم داسې نه دی ساتلی هرومرو هغوی د هغه په اړه کوم پلان لري یعنې ویډیو به یې خپره کړي تورن سردار زموږ ډاډمن کس دی تر څو چې وسوي و به یې زغمي خو که موږ وخت ضایع کړو نو کیدای شي چې هغه د زغملو توان له لاسه ورکړي رښتیا وایي سمه ده ډله څه حالت کې ده یو شهید مو ورکړی فکر نه کوم چې ځانونه سنبال کړي په دې زمانه کې هم داسې کیږي څوک چې ملګری له لاسه ورکړي بیا په اسانۍ خپل ځان نشي سنبالولی موږ دا پلان یو ځل بیا نیسو سلام علیکم وعلیکم السلام خبرونه که مې واورېدل خدای دې وبخي خدای دې ټولو ته صبر واکړي مننه ژوندی اوسې روحي وروره که څه ته مو اړتیا درلودله زه دننه یم چای مو داروشه مننه
ډګروال صاحب سره دې څه وکړل مسله دې حل شوه مراده که رښتیا ووایم مسله سمه حل نه شوه سور کارت یې راکړه سور کارت نو څه شی دی څه وشول ها ورپسې مه ګرځه تورانه هله چای څکو مننه کوم بریالی اوسئ. یعنې ته وایې چې زه اوس دلته تا په کوڅه د سړي په سترګه نه ګورم څه دي تاسې څه ته ګورئ؟ کم عقل سړی ها کم عقله